حامدا ومصليا اما بعد د چتروړیانو ماماتیانو پنځپیریانو مبتدع فرقې اشاعت یو درازګوش نام نهاد مفتی بیا یو څو دودلې شیندلي مخکې له دې چې زه د دغه نام نهاد مفتی د اعتراضونو جواب وکوم د اهل سنت والجماعت موقف به اجمالا درته بیان کړم د حیات فی القبر په مسئله کې د ټول اهل سنت والجماعت د عقیده ده چې په قبر کې ثواب او عذاب حق ده په قبر کې سوال او جواب کیږي او د قبر شرعي نه مراد همدغه دنیوي زمینی قبر ده او د جسم لپاره ثواب او عذاب په همدې زمینی قبر کې ورکول کیږي د قبر ژوند د آخرت د ژوند لپاره مقدمه ده مستقله ژوند نه ده لکه د مور د خېټې ژوند چې د دنیا د ژوند لپاره مقدمه ده او مستقله ژوند نه ده یا داسې درته ووایي چې د قبر ژوند د دنیا د ژوند لپاره تکمیل ده او د آخرت د ژوند لپاره مقدمه ده نو کله د دنیا او کله د آخرت د ژوند په ضمن کې ذکر کولی شي په قبر کې حیات کامله مطلقه نه ده بلکې نوع من الحیات ده یعنې د روح د جسم سره تعلق ده لیکن دغه تعلق د تدبیر او د تصرف نه عذاب قبر او حیات فی القبر د قرآن حدیث او اجماع الامت نه ثابت ده لهذا دا عقیده د دین د ضروریاتو نه ده او منکر ترې نه کافر ده لسګونو علماء کرامو په خپلو تالیفاتو او تصنیفاتو کې په دې خبره تصریح کړې چې ثواب او عذاب جسد او روح دواړو ته ورکول کیږي د اهل سنت والجماعت علماء کې لا تر اوسه پورې هیڅ چا د دې خبرې نه انکار نه ده کړی چې ثواب او عذاب روح او جسد دواړو ته ورکول کیږي او دواړو ته د ثواب او عذاب صحیح صورت دا ده چې د روح او د جسد په مابین کې تعلق وي نو دغه تعلق ته حیات فی القبر وایي نو اصل موضوع د حیات فی القبر ده نو نام نهاد مفتی تا ته وایم چې له اصل موضوع نه به تیښته نه بلکې په دغه موضوع د حیات فی القبر باندې به دلایل وایي مسلمه امت دغه درازګوش نام نهاد مفتی د اهل سنت بې ادبي هم کړی وایي زه دا نه منم د نبي علیه السلام په زمان کې دا نوم د اهل سنت او دغه جماعت نه نو واوره نام نهاد مفتی ثبوت یې په تفسیر در منصور دویم جلد صفحه نمبر 3 کې روایت ده حضرت ابو سعید خدری فرمایي چې د علیه السلام نه پوښتنه وسوله په باره د دغه قرآني آیات کې یوم تبیض وجوه مبارک علیه السلام په جواب کې ورته وفرمایله چې دا اهل سنت والجماعت همداسې په الکامل لابن اسیر څلورم جلد صفحه نمبر 2 کې روایت ده مبارک علیه السلام فرمایي چې حسن او حسین د اهل سنت والجماعت د سترګو یخوالی ده نو ګوره د نبي علیه السلام په قول مبارک سره د دې ثبوت وسه که نه خو ته منکر حدیث درازګوش نالائقه په دې باندې چیرته پوهېږي همداسې دغه درازګوش نام نهاد مفتی په قبرونو کې د مړو د ژوند څخه انکار کړی ده او د خپلې دعوې دپاره چې کوم قرآني آیات په دلیل کې وړاندې کړی اول خو له دې ترجمه یې غلطه کړې دویم له دغه قرآني آیات څخه د دې استدلال صحیح نه ده بلکې غلط ده ده ویلي دي ترجمه یې داسې کړې واذا القبور بعثرت کله چې مړي را ژوندي شي ګوره د بعثرت ترجمه دا نه ده کومه چې ته کوې درازګوشه تفسیر کابلیه ترجمه داسې کړې کله چې قبرونه لاندې بندې شي او مړي ترېنه را اوچت شي نو معنا یې دغه ده چې مړي ترېنه را اوچت شي دا نه چې مړي را ژوندي شي واذا النفوس زوجت کله چې روح د بدن سره کامل تعلق پیدا کړي او په برزخ کې ورسره نفسي تعلق ده نو له دې نه هم د استدلال غلط ده کوم چې ته وړاندې کړی مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندي رحمه الله د یثبت الله الذین آیت لاندې فرمایلي چې په قبرونو کې د مړو ژوند د قرآن کریم د 10 آیاتونو نه اشارتا او اویا متواترو احادیثو نه صراحتا ثابت ده نو د مړو ژوند خو هم د قرآن نه ثابت څه درازګوشه اوس دې خبرې ته جواب لري او دا چې تا امام حاکم رحمه الله د دې زمانې په شیعګانو قیاس کړی ده او د ځان لپاره د انکار حدیث ته لار برابره کړې نو منکر حدیث د دې زمانې شیعګان خو د ضروریاتو د دین نه منکر دي او مفتی صاحبانو په خپلو فتاواو کې لیکلي چې کوم شیعګان د ضروریاتو د دین نه منکر وي هغه کافر دي او ته درازګوش وایه چې امام حاکم رحمه الله شیعه ده او په شیعو کې ښه او بد نه وي نو زه روایت نه منم نو نام نهاد مفتی واوره زمونږ شیخ
رحم الله حقانی صاحب حفظه الله ورعاه دا حدیث د حضرت عائشه رضی الله عنها حیاء من عمره د امام حاکم رحمه الله نه بغیر د مسند احمد په حواله هم درته بیان کړی نو له هغه روایت سره ته څه کوې د دې روایت جواب به موږ ته خامخا ته کوي خو بیا هم د امام حاکم رحمه الله ګستاخي د شیخینو په خلاف چیرې راغلی ته دا راته ثابته صحیح ده څوک چې د شیخینو ګستاخ وي په هغو کې ښه او بد نه وي خو چې د شیخینو احترام کوي او لاندې د حضرت عثمان او حضرت علی رضی الله عنهما په مابین کې تقدیم او تاخیر کوي په دې معنا چې څوک شیعه وي په دې کې څه نقصان ده جواب ضرور غواړم درنه او تا چې دا خبره کړې ده چې شیعهګان ښه وي نو خور یو یا لور دې ورته ورکه نو واوره نام نهاد مفتي له تا سره خو دې نه د لور احترام شته او نه دې د خور احترام شته هغه پلیت مردار یې چې نامدار په قمبرخیلو کې په بدکارۍ ګیر کړی وي او بیا یې وسړلی څوک چې له بل سره زنا او بدکاري کوي د هغه لور په خپله فاحشه او بدکاره وي او ته منکره کېدلی هم نشې له دې نه ځکه ستا اډیو خبرې دې له موزینې سره موجودې دي او دا درته وایم چې دومره غټ بریتونه خو د مسلمان نه وي بلکې داسې بریتونه د سیک وي او د سیک سره خو هسې د خپلې خور او مور عزت نه وي خو زه له تا نه پوښتنه کوم تا چې دا کلونه کلونه طیب پنجپیري سره تیر کړله آیا ده ته تا لور ورکړې وه او که خور دې ورکړې وه بیا یې چې پسې واخیستلې نو د بلې لور یا خور مطالبه یې درنه کړې وه ور دې نه کړله او که څنګه فما جوابکم فهو جوابنا همداسې تا له نامدار سره وخت تیر کړه لور دې ورکړې وه که خور دې ورکړې وه تا له منګلي سره وخت تیر کړی لور دې ورکړې ده او که خور دې ورته ورکړې وه همداسې تا د اهل سنت بېادبي کړې ده چې زه اهل سنت نه یم او دا نه و نو چې اهل سنت نه سولې ضرور معتزلي سوې تا دا معتزله ورته لور ورکړې که خور دې ورکړې فما جوابکم فهو جوابنا همداسې تا د ټول امت نه انکار کړی ده هغه امت نه دې انکار کړی چې الله تعالی یې په اړه ویلي دي کنتم خیر امت نو چې امت مسلمه نه منې نو ته به بیا اسرائیل او اتباع یې منې نو اوس دا راته ووایه چې د اسرائیلو اتباعو ته دې لور ورکړې ده که خور دې ورکړې ده فما جوابکم فهو جوابنا منیر شاکره تا د حضور علیه السلام د والدینو ګستاخي وکړله د حضور علیه السلام د ذات مبارک ګستاخي دې وکړله د امام بخاري رحمه الله بې ادبي دې وکړله د ټول مسلمه امت نه دې انکار وکړو خو افسوس چې دا ټول د جمهوریت او دیموکرات نظامونو له کبله چې تا غوندې منکر حدیث او ګستاخ رسول ته هم ازادي پکې حاصله ده کنې د شریعت له نگاه په اسلامي نظام کې تا واجب القتل ته د ځمکې په مخ د ژوند کولو حق نشته په آخره کې دا خبره درته کوم چې مولانا مفتی عبیدالله صاحب چیلنج کړی نو د هغه چیلنج قبول که او یا له خپلو بدو خبرو څخه تیر شه ته بار بار احنافو چیلنج کړی خو ورته حاضر سوی نه او تیښته دې خپله کړې خو که د تا په ډله کې د تا په اتباعو کې داسې کوم بل درازګوش وي چې د تا په نمایندګۍ راوړندې کېږي د مونږ د سوالونو جواب کولی شي او د مونږ چې کوم موقف ده یعنې د اهل سنت والجماعت چې کوم موقف ده خصوصا د حیات فی القبر په مسئله کې نو په هغې د مونږ سره دلایل ووایي